رسول فرمایي وای چې کله ته په دا پوه شوې چې دا زما کور والا بې شرمه ده بې حیا ده بې غیرت ده هېڅ ضمیر چې دی هغه نه لري د ورځې موږ له دا رقم کیسونه په خدای قسم داسې محترم سړی به راشي داسې غیرتمند سړی به راشي هغه به تا ته ژاړي چې مولوي صاحب د خپلې کور والا د لاسه داسې یم پر بهار باندې به خلک جن بیریږي خلک به غواړي چې زه یې رقم لاس ورسره میلاو کړم خلک به غواړي چې زه دی میلمه کم یا د ده سره کښېنم لیکن په کور کې د ده دغه حال ورسې ګوره د هغه ټه خلکو پوښتنې وکړي هغه په دغه وجه پر بیابان شپې کوي چې د کور والا سره مې ژوند نه تېرېږي څنګه وکړم بچیان مې دي اولاد مې دی لوڼې لرم زامن لرم ورونه لرم ورېندارګانې لرم زه څه وکړم د چا پېغور پر سر واخلم عزیزانو جګړه چې ده دا زما او ستا د ژوند لویه حصه ده بلکې زموږ نیمی ژوند چې دی هغه په جګړو کې تېر سوی دی یا خپل یا پریدي یا لوی یا کشنی حتی چې ما ته نن یو ځوان وویلې چې مولوي صاحب د دویم واده فکر لرم مال ولي ویلې چې د دا کور والا سه ډېر تنګ یم نو مال دا خو هر سړی جن تنګ دی څوک نه دی تنګ ډول مولوي صاحب دا کپړې یې هم را باندې څیرلي دي داسې وخت راغلی دی داسې وخت راغلی دی چې ما د کور بجای خالص د خپلې کور والا د وجې ما بل ځای شپې ورځې تېرې کړي دي وږی به هم وم تږی به هم ومه صرف په دې خاطر چې دا کور والا زما سره سمه ګزاره نه کوي ما ول ته خو ځان ته به یو قصه وایم ما ته د ښار دومره محترم سړی رالی دومره محترم سړی چې په خدای قسم چې دا موږ ته ناست خلک یو په دې کې به سم نیمۍ بلکې تر هغه زیات پر لاس مچه کې ورته وایي چې ما ته دعاوې کوه هغه ما ته وژړل مولوي صاحب دا کور والا ما ته داسې ښکنځاوې کوي لکه چې یو سړی په جنګ کې پښتانه څنګه ښکنځاوې سره کوي ستا څه څه ستا ورونه به زه ستا څه کړم دا ستا پښې به زه څه کړم په تا باندې وایي زما بچیان هم ناست دي حالانکې ځوانان بچیانې دي زما لوڼې هم ناست دي بس راسم خالي والله ته وژاړم چې یا الله په څونه لوی مشکل کې دی اچولی یم په څونه لوی مشکل کې دی اچولی یم ول په 3 کاله هم دې زنانې والله که ما ته ځان رانږدې کړی دی چې زه هر څه ورته ووایم چې مه کوه مه کوه مه کوه دا وایي یا داسې نشي کېدلی تی نارینه خورا غښتلي یاست وایي تی خورا پر موږ باندې زورور یاست اوس د دې خرې د دې بې وقوفې د دې بې عقلې دا خیال دی چې دی نارینه پر موږ ځان زورور کوي نو راسه زه به ځان زورور کړم زه بیا و دا رقم وشنو خرو ته وایم د بې عقل ښځې نجونې نه دي زه دا ورته وایم چې ای بې وقوفې چې کله کونډه سي چې کله کونډه سي بیا د عیده پرسې د هغه بعد هم لاسونه نه سره کوي وایي یا زما خاوین مړ سوی دی ته خو هغه ظالمه ولې چې د خاوین دې ځوان ما ته ویلې ده چې محترم سړی ما در وښه ول په خدای قسم یو وخت یو ځای اکسیډنټ وسو زه بچاو سولم په خدای قسم زما ډېر ارمان سو کش کې زه مړ وای ځکه زما د کور والا سره ژوند نه تېرېږي پر بار تربرون نه دي عزیزان دي ورون نه دي مطلب سیالان دي دلته په کور کې زما دغه حال دی ول کله کله ډېر د خیال کور ته وختي راسم چې یاره کور ته ولاړ سم کور والا به یو سالن در پوخ کې یو چای به در پخې کې یو پکوړې و څه سموسې به در پخې کې څه به مطلب دا اوټینګ څه دی زه کور ته وکم وختي ناوخته روان یم نن به وختي ولاړ سم وای په خدای قسم هغه کور پر ما باندې اور کې زه پر ځان توکم چې زه ولې نن وختي رالم زه به ماښام راغلی ټول کشنیان به بیده وای زه به راغلی وای او داسې نه چې دا سړی چې دی هغه ډېر بد سړی دی یا بېکاره دی بدلارې دی یا نه محترم سړی دی الله رب العزت داسې بې شرمه بې حیا ورباندې واړوي چې بیا د ده ژوند چې دی هغه د اور مطابق چې لکه په اور کې چې ژوند تېروي د دې ځای څه زموږ ته جګړې چې دی هغه شروع شولې دلته د الله رسول فرمایي وایي ګوره ته که ته ناحقه یې د الله رسول فرمایي ته ناحقه یې ته پر باطل یې ته د جګړه مه کوه لکه دې زنانې ته به زه دا ووایم چې حالانکې ته پر ناحقه یې پر باطل یې ته د جګړه مه کوه د الله رسول فرمایي په جنت کې د ډېر شانداره کور ذمواري دي زه اخلم زه انا زعیم زه ذمواره یم ستا د دې خبرې چې الله به وتا ته یو ډېر شانداره خوندور جنت چې دی هغه درکوي د دې ځایه څه زموږ جګړې شروع شولې بیا پسې ځه ورونه دې څه وایي خویندې دې څه وایي پلار دې څه وایي مور دې څه وایي کور والا خو اوله سړی و چې ما درته وکړه بیا چې خاص کر کم څوک 2 3 ودونه لري
یعنی په زرو کسانو کې نه په 1,00,000 کسانو کې که چا ودونه ډېر درلود دی یوه سړي خبره ومنه چې زما ژوند خوشحاله دی دا 99,999 کسانو خبره به نه منې چې ګر سره قسم درته وکړه بیا نه منې ځان ته بیا بل یو فلسفه ده چې دې سره جوړه کړې زه ډېر خوشحاله یم زه ډېر خوشحاله یم نو د الله رسول فرمایي وایي چې کله ته په دا پوه شوې چې دا زما کور والا بې شرمه ده بې حیا ده بې غیرت ده هېڅ ضمیر چې دی هغه نه لري د ورځې موږ له دا رقم کیسونه په خدای قسم داسې محترم سړی به راشي داسې غیرتمند سړی به راشي هغه به تا ته ژاړي چې مولوي صاحب د خپلې کور والا د لاسه داسې یم پر بهار باندې به خلک جن بیریږي خلک به غواړي چې زه یې رقم لاس ورسره میلاو کړم خلک به غواړي چې زه دی میلمه کړم یا د ده سره کښېنم لیکن په کور کې د ده دغه حال ورسې وګوره د هغه خلکو پوښتنې وکړي هغه په دغه وجه پر بیابان شپې کوي چې د کور والا سره مې ژوند نه تېرېږي څنګه وکړم بچیان مې دي اولاد مې دی لوڼې لرم زامن لرم ورونه لرم ورېندارګانې لرم زه څه وکړم د چا پیغور پر سر واخلم دا مظهر جن جانان دا ډېر انتیکه سړی تېر سوی دی الله والا ډېر بزرګ سړی و ډېر الله والا و نو د ده کور والا ډېر مطلب ژوند د شک ژوند نه تېروي دی به ډېر چم په عذاب بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې دا طلاق یې که بله زنانه به وکړي بله ښځه به وکړي ده ویلې ول هغه کیسه راځي وایي د یو چا کره مژکان ډېر وو چې ډېر ولو نو بیا چا ورته ته پښې راولم مطلب بیا به د مژکان ورک شي ونه چې پښې راولم د مژکان به بیا د همسایګانو کره ځي نو ولې همسایګان زه هېر کړم پروا نه لري ویلې چې زه دا زنانه طلاق کړم خو بل مؤمن به کوي ولې د بل مؤمن کور خرابوم پروا نه لري زه خو هغه یې ورته مخامخ کله کله الله رب العزت د چا درجې لوړوي بیا دا رقم زنان ورباندې پېښوي دا نو ډېرې دا بیخي ډېرې دي هر دویم سړی په دا مشکل کې دی هر دویم سړی د الله رسول فرمایي تاسو جګړې مه کوئ که چیرې دا ستا کور والا ناحقه ولا او د الله رسول د کور والا ته وایي جګړه مه کوه تنګېده مه کوه ظلم مه کوه بد مه کوه نو که ته دا بد پرېږده الله رسول فرمایي په جنت کې د شاوخوا جنت زه تا ته د ډېر ښایسته اعلی کور ذمواري چې دغه درکوم الله به تا ته درکوي او که خاوین جګړه کوي حالانکې پر حق دی چې جګړه وکړي کور والا نسته ورکه ده چې کور ته رالی دا بازار لتللی ده دا شاپینګ سینټر لتللی ده دا ورکه ده دا پر کورو ګرځي دلته د الله رسول فرمایي ته د حکمت څه کار واخله د عقل څه کار واخله جګړه مه جوړوه دلته پر دا ځای ته حق یې چې ته جګړه وکړې ته پر حق یې د الله رسول فرمایي د ډېر ښایسته خوندور کور په جنت کې زه تا ته ګارنټي درکومه هغه چې کوم ناحقې جنګ کوي هغه جګړه پرېږدي هغه د جنت چې د دیوالو ور واوښتې د ښایسته کور دلته چې دا پر حق دی بیا جګړه پرېږدي ګوره پر حق هم یم هم دې پیسې راڅه خوړلې دي هم دې وولم هم دې ښکنځا راته وکړه هم دې بې عزته کړلم هم بیا زه غږ نه درته کوم د دې په باره کې د الله رسول فرمایي انا زعیم زه ستا ذمواره یم زه تا ته ګارنټي درکوم څونه عظیم شخص څومره عظیمه هستي و ما تا ته ګارنټي راکوي ذمواري راکوي چې ته دا جګړه مه کوه په جنت کې د یو ډېر شانداره خوندور کور چې دی هغه به تا ته میلاو شي زموږ ټول ژوند چې دی هغه د دې خبرو سره تړلی دی ټول ژوند